د مناسبو ورښتونو او د پاشتان او سلما بندونو د اوبو له خوشې کېدو وروسته د هرات د کرنې ریاست مسؤلین د روان کال د غنمو د کره ودې وضعیت ښه بولي او وایي چې په دې ولایت کې غنم هم په للمي او هم په ابي ځمکو کې ښه پایله ورکړې ده. د هرات د کرنې ریاست مسؤلین همداراز وایي چې د دې ریاست تخنیکي ټیمونه د آفتونو، حشراتو او نورو احتمالي ستونزو پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. چنانچه آفت ملخ هم در بعضی ولسوالی‌های مثل گرگان و کوشکخانه را با سنگی شیوع پیدا کرده که خوشبختانه بگم که تیم‌های مجادلوی اداره زراعت را در اونجا به اصطلاح مصروف مبارزه با این آفتند. په همدې حال د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې اجرایه مدیر وایي چې دا ولایت د هېواد شاوخوا 40% اصلاح شوي تخمونه تولیدوي. د هغه په وینا بېلابېل شرکتونه د اصلاح شویو تخمونو د ویش او بزګرانو ته د تخنیکي خدمتونو په وړاندې کولو کې فعالیت لري او دا همکاري به د حاصلاتو تر راټولېدو پورې دوام وکړي. ما در حدود 40% تخم بذر اصلاح شده افغانستان در هرات تولید میکنیم. تخم بذر اصلاح شده بسیار با کیفیتی که در حدود 25 شرکت فعال در این حوزه داریم. له بل لوري په هرات کې یو شمېر بزګران وایي چې سږ کال د مناسب اقلیم په ځانګړي ډول د زیاتو ورښتونو له امله د نورو حاصلاتو پر ځای د غنمو کر ته ډیره پاملرنه کړې ده. بله به برج دیگه سالا کرده باز امسال ما بیشتر کشت گندم داریم. دیگه کشتان که داریم جو، شفتل، مشنگ، باقلی، دیگه کشتان نخود و عدس، منتها گندم ما بیشتر کشتیم چون بیشتر ما ضروریت به گندم داریم. دیگه شکر الحمدلله سال بسیار حال فعلا با آخر سال بسیار پربرکت پررحمت الله تعالی خیلی بارانای پرخیر و پربرکت فرستاد. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې غنم په للمي او اوبیزه بڼه کرل کیږي او د روان کال مناسب ورښتونه د دې سبب شوی چې دواړه ډولونه په ښه وضعیت کې قرار ولري.